الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پښتنو ورونو د غنی خان نظم د غیرتی 419 کتاب دی لټون. دا نظم غنی خان په حیدرآباد جیل کې لیکلی دی او ډیر خفه دی او غصه دی او څه داسې تلخ الفاظ یې پکې هم استعمال کړي دي. وایو به یې خامخا ځکه چې بابا لیکلي دي نو موږ به یې وایو، ولې نه. او بل خبره پکې دا ده چې لکه د غنی خان د جیل شاعري چې کومه مونږ وګورو که نه، نو هغې کې غنی خان چېرته داسې نه وایي چې زه په جیل کې یم، زه قید یم. لکه د فیض احمد فیض یو روح کتاب زندانامه د جیل په نوم، او په هغې کې چې هغه څومره شعرونه د جیل په باره کې ویلي دي، قید تنهایی او زندان کی ایک شام و زندان کی ایک صبح، چمک اٹھے ہیں سلاسل و بجا ہے روزن زندان. غنی خان داسې نه وایي. غنی خان خپل درد لا کوم چې په جیل کې دته میلاویږي، ظاهره خبره ده، په حسن مین په رنګ مین انسان دی او دنیا یې لیدلې ده او آزاد یو د هوا مرغه دی، یو رند دی. داسې انسان چې ته په بیړو کې وتړې په جیل کې بند کړې ته ډېر تکلیف وي، خو د غنی خان هغه درد د شعر په انداز کې راوځي او خپل درد نه بیانوي بلکې خپل درد له افاقي رنګ ورکوي. دا د غنی خان عظمت دی. نو په دې کې دا غیرتي چې دی، غیرتي خو ورته د طنز نه ویلي دي. غیرتي خو اصل کې غنی خان دی چې د قام دپاره په جیل کې دی، خو دته چې دا غیرتي ویلي دي نو دی ورته د طنز نه ویلي دي ځکه چې دا بې غیرته دی. لالا مې افلاطون دی د تقریر او د تکرار، لالا مې پاس په سټیج کړي د زمري په شان غرار. نو لالا نو د دوی په کور کې خو د غنی خان نه مشر څوک نشتی که نه، تره او پلار او داسې مشران دي. نو خو د دې لالا مطلب دی هغه سیاسي لیډر کوم چې د پښتنو سیاسي لیډر دی، مولوي صاحب هم کیدی شي. لالا مې افلاطون دی د تقریر او د تکرار، لالا مې پاس په سټیج کړي د زمري په شان غرار. افلاطون دی مطلب منطقي او په دلیل سره خبرې کوي چې سټیج ته وخیږي، او دومره غرار کوي لکه منظره چې کوي. چې وخ او بخې خپل وي هم یې خپل وي تاڼهدار، بیا بس د دی الغار دی هم په خار هم په نوخار. بیا هر څه د دی دي، هم یې وخ خپل دی هم یې بخ خپل دی هم یې تاڼهدار خپل دی، یلغار دی د په خار هم او په نوخار هم. مطلب یې دا دی چې د فری هینډ دی ځکه چې قانون د ده سره په لاس کې دی، تاڼهدار خپل دی. خو چې وخت د غلبلي شي لالا مړاوي کړي غوږونه او قرقر یې مدام خیجي په خوار ولګي دستونه. خو چې کله سخت وخت راشي د ازمیښت وخت راشي، دی خو لګیا یې د قام دپاره اواز اوچتی د ریاست خلاف، ظالم جابر خلاف، تقریر ښه ټیټ کوي. خو چې کله د ازمیښت وخت راشي سختي شروع شي نو دی بیا خو چې وخت د غلبلي شي لالا مړاوي کې غوږونه او قرقر یې مدام خیجي په خوار ولګي دستونه. مړز دی بې غیرته پټ په بډه ښه چغېږي او کوترې د کشمیري دی په کوټه پاس ښه غپېږي، په بډه چغېږي او په کوټه غپېږي. مخامخ څه نشي ویلی چې کله دی د دسترس نه، د قانون د سرکار د طاقتورو خلکو د ګرفت نه، د پونچ نه لري، نو دی ښه غپېږي او ښه چغېږي د نوړس په شان لکه په بډه چي، او د کشمیري د کوتري په شان لکه په کوټه چي. خو چې کله پې هغه وخت راشي او دته د ظالم جابر کم چې په ده باندې راج دی، د کم چې په دوی زور چلیږي، د کم خلاف چې په ده خبرې کولې په سټیج، چې د هغه لاس د ده ګریوان ته راورسي نو په ده بیا دستونه ولګي. وزیر چې کلیوال وي د ده خپلو کم چلیږي، او چې پورته شي منبر ته د نوچۍ هسې ګډېږي نو بیا ګډېږي. وزیر خپل دی که نه، کلیوال دی. که څه مسله ورته راله چې وزیر به یې وله حل کړي، په منبر باندې هم بیا خمسي ښه په جار خبره کوي ځکه چې وزیر کلیوال دی. چې غم شي او تکلیف شي لالا ځي د بیبي ترخلا، وایي راشه محمدینه اوس ټېله ورکوه وخله. نو چې د
تکلیف او مصیبت وخت راشي، د ازمیښت وخت راشي، نو دی لاړ شي د ښځې په ترخ کې پټ شي. او محمدین د ده نوکر چې دی، د ده ناظر چې دی، کار څوک دی، هغه ته وایي بس دا ټایم پاس کوه په څه جوړ باندې، لکه خپلې سیاسي سرګرمیان یې هر څه پرېږدي محمدین ته او په خپله د بیبي په ترخ کې پټ شي. وایي سر پټ کي د بیبي د لمن لاندې په ژړا شي، وایي الله د بونیر غوث را روان دی اوس به راشي. د ښځې د لمن لاندې پټ شي او د بونیر غوث ته الله ته سوالونه شروع کړي چې هغه دی شی راپسې را روان دی، را نږدې شوی دی، داسې نه چې ما را ونیسي. بیبي وایي خاوند ته که دا ستا بلا زما شي او دا لاس دې ولې رپي په سلګو دې ولې سا شي. بیا نه خواجه زانې ساده ښځې هغه وایي چې دا څه مصیبت دی. نو هغه وایي چې ستا را بلا دې ماله راشي، خو دا ته رپېږي ولې او دا ته لړزېږي ولې. دا زیړ دې په لنګو باندې د ښکته سه روان او پرون د خواره ډېرو جوړ خوړلي شاتوتان. نو بیبي خو ساده ښځه ده، خو په سیاسي دباو نه پوهېږي، هغه عجزه سیاسي دباو څه پېژني. خو هغه وایي چې دا د ده چې دا دستونه دي، نو دا ده چېرته شاتوتان ډېر کړي دي، نو په ده باندې ځکه دا دستونه لګېدلي دي. لالا وایي بیبي ته د دې نوي وزیر تره، خو ستا د مور د خور د زوی تربور دی د نکاح، ورځم چې راله وکړي د وزیر سره کاتا، زمانو خو زویرګي ډېر زیات د یارې وواته. نو دی اوس د ځان بچ کولو له لارې ګوري. ښځې ته وایي چې ستا دا نوی وزیر چې کوم دی علاقې ته راغلی دی، نو د ده تره چې دی نو ستا د مور د خور د زوی تربور دی د نکاح، د هغه د نیکه تربور دی، رشته لټوي د وزیر سره چې ورشي پسې که نه چې ځان بچ کړي. ورځم چې راله وکړي د وزیر سره کاته او زمانو خو زویرګي ډېر زیات د یارې ووته، د یارې ته زویري ووتل. دی اوس په وزیر پسې ځي چې هغه له سفارش وکړي چې دی د دې لانجې نه دمه کړي. ورځم چې د وزیر سره اقرار او زبان وکړم او ځان له د دې شر نه د وتو څه سامان وکړم. لالا غریب روان شي مړاوی سټ مړاوي غوږونه، وزیر ته ډېر په مینه تعظیم وکړي سلامونه. نو دی لاړ شي په وزیر پسې چې ځان د دې مصیبت وباسي، چې سرکار یې ګرفتار نه کړي، څنګه چې غني خاندلې ګرفتار شوي دي. غني خاندلې خو د قوم مخلص رهنما و که نه، نو هغوی ګرفتار شو، جیلونو ته راړو. او دی چې دی نو دی اوس د وزیر سره ځان له جیک جنګی چې د مشي د دې لانجې نه بچ شي. لالا غریب روان شي مړاوی سټ مړاوي غوږونه، وزیر ته ډېر په مینه تعظیم وکړي سلامونه، او بیا وخوري لس طلاقه 200-300 قسمونه. وای جناب ما ته معلوم شو هیله ستاسو صفتونه، او زما نوم هم کړه لیک د تابعدارو رجسټر کې، او دا سر مې شه قربان ستا د ملګرو په لښکر کې. دی چې زه تابعدار یم، زه جابر خلاف خو نه یم، زه خو ستاسو د لښکر کس یم. او لس طلاق ورته وخوري، 200-300 قسمونه ورته وخوري چې زه تابعدار یم، زما نوم د تابعدارو په رجسټر کې ولیکئ، خو جیل ته مې چېرته بونځئ، ګرفتار مې نه کوي. لکه څنګه چې غني خان او باچا خان ګرفتار شوي دي. وزیر ورته مسکی شي، وایي ښه ولیکه بیان چې وسه پورې سپی ومه خو وس شومه انسان. لالا غریب په بډه ووایي دین غیرت ایمان زر لاس په نامه کېدي، وایي قربان شمه قربان. نو وزیر ته اوس غیرت علي که نه، بې غیرته کوي که نه چې دا اینده دپاره د قام دپاره اواز اوچت نه کړي، که په دروغ ویلی دی. ورته وایي خال لیکلي راکړه چې زه تر اوسه سپی ومه. او د دې سره اوس انسان شومه چې تابعداري مې د جابر ومنله، چې د جابر تابعدار شوم نو انسان شوم، او نه چې باغي خبرې مې ته کولې او دغه مې کوو نو زه سپی ومه. لالا غریب په بډه ووایي دین غیرت ایمان زر لاس په نامه کېدي، وایي قربان شم قربان. نو دین غیرت او ایمان چې دی نو دا خو انسان ته د جابر د وړاندې سر ټیټول نه اجازت نه ورکوي که نه، خو دی هغه هر څه په بډه کې او بس د ځان بچ کولو دپاره قربان قربان. بیان یو بیان څه دی لس به وکړم بیانونه، جناب ستا په صفت به وکړه انګومه اسمانونه.
ماښام ریډیو ووایي یو بل غریب د اوس شو، یو بل د شهباز زوی د جنګ وتښتېد ټپوس شو. د شهباز زوی او لکه پښتن یادوي د غیرت یو علامت، د هوریت، ناموس، ننګ، پښتو یو علامت په ریډیو کې راشي چې هغه وتښتېد د اوس شو، د جابر سره ملګری شو د تکلیف نه د بچ کېدو دپاره. یو بل ګلزار ایرې شو، ورک شو خاورې شو، بوس بوس شو، یو بل پښتون شو سپک، ډوب یې د پلار نیکه ناموس شو. نو ګلزار دی پښتون خو د ګلزار دی د ننګ د غیرت نو هغه ایرې شو، ورک شو خاورې شو، بوس بوس شو، یو بل پښتون شو سپک، ډوب یې د پلار نیکه ناموس شو. نو د پښتن پلار نیکه چېرته جابر ته سر ټیټ کړی نه دی، خو چې ده ټیټ کړو نو د خپل پلار نیکه ناموس یې په خاورو کې ولړو. یو ښکلی سر شو ټیټ، یو ننګیالی پښیمان په ننګ شو، عجبه ناکړده شوه چې پښتون په پښتو تنګ شو. یو ښکلی سر شو ټیټ، د پښتن ښکلی سر، عزتدار سر، یو ننګیالی پښیمان په ننګ شو. دی فطري طور خو ننګیالی و که نه، پښتانه خو ننګیالي دي، خو دی په هغې خپل ننګ پښیمانه شو او سر یې ټیټ کړو. عجبه ناکړده شوه چې پښتون په پښتو تنګ شو. پښتو دا ده چې دی به خپل غیرت، ناموس، هوریت چېرته هم نه پرېږدي پښتن، خو ده پرېښودو. دی تنګ و د پښتو نه، ځکه چې په پښتو کې بیا پښتی ماتېدې، جیلونه و پکې، تکلیفونه و مصیبتونه و پکې. نامرده لالا واوره یو خبره د غني نه، او پښتو غیرت او توره په پښتو او غیرت مینه، دا هېڅوک بل نه کړي، دا هر څوک ځان له کوي نه، دا ژوند دی د روح ژوند دی لکه ژوند د وجود وینه. دا خلک ځان له کوي چې د خپل نظره ونه غورځېږي. دی که ډېر بد شي، دی که ډېر خپل ننګ او غیرت پښتو پرېږدي او د جابر سره ملګری شي، دی به خپل ضمیر له څه جواب ورکوي؟ دا خو خلک ځان له کوي چې د خپل نظر نه بنده ونه غورځېږي، چې په خپل نظر کې اوچتي، چې عزت نفس برابري ټیکي په ځای. د غلام به څه زندګي او د شرمېدلي بې غیرته ننګ ویللي انسان به څه ژوندي؟ اکه ډېر په ارام او په سهولت شي، خو هغه خو به د خپل نظر غورځېدلی که نه، او د نورو د زړونو نه هم رحمان بابا چې وایي که نه، که د غرونو پرېوتلی بیا پاسي او پاسېدی نه شي د زړونو پرېوتلی. نو چې سبا له بیا دا خلک ټول دنیا دته سپک ګوري چې دا هغه بې غیرته دی چې قام یې پرېښی و، خپله مزه او ازادي اخیستې وه، نو دی به په هغې څونه خفه کېږي. نو ځکه ورته غني خان وایي چې دا هر څه خلک ځان له کوي، دا بل له نه کوي. نامرده نامرد یې ورته ووایي، نامرده لالا واوره یو خبره د غني نه، پښتو غیرت او توره په پښتو او غیرت مینه، دا هېڅوک بل نه کړي، دا هر څوک ځان له کوي نه، دا ژوند دی د روح ژوند دی لکه ژوند د وجود وینه. دا غیرت او دا پښتو دا هر څه روحاني څیزونه دي، غیرت، هوریت، عزت نفس، وقار، دا روحاني څیزونه دي. دا چې ته پرېږدې د دې نه ستا روح ته تکلیف رسي، لکه څنګه چې د وجود په وینه چلیږي، دغه شان روح په دې څیزونو باندې چلیږي چې دا ته پرېږدې نو تا ته نقصان در رسي. دا هغه فلسفه ده چې خلیل ته یې اور کو نور، دا هغه مست شراب و چې څکلي و منصور. دا غیرت، دا ننګ، ناموس، دا خودي، دا عزت نفس هم دا وجه وه چې ابراهیم علیه السلام بت ته سر نه ټیټاو. د هغه غیرت دا نه منله چې هغه د الله پاک نه علاوه بل چاته سر ټیټ کړي. ټیټېده خو اور ته لاړو، خو هغه ته نور شو. نور ولې د هغه د غیرت ته وجه دا هغه فلسفه ده چې خلیل ته اور کو نور، دا هغه مست شراب و چې څکلي و منصور. منصور څکلي و که نه، هغه خبر شوی د خدای د راز نه، د عزت نفس نه، خپل شناخت یې کړه، خپل ځان یې پېژندلو، قربان شو، خو د خپلې خبرې نه وانه اوښت، ځکه چې هغه ته پته وه چې دا ټیک ده، او که د دې نه هغه اوښتی نو بیا به شرمېدلی. فقرات ته یې وایي ته صرف معافي وغواړه. هغه وایي ما غلطي نه ده کړې، زه د څه نه معافي وغواړم، د څه معافي وغواړم؟ غیرت، ناموس، ننګ دی پرې نه ښودو، سر یې ټیټ نه کړو. جابر ته ژوندی پاتې شو، وایي اوس پیالې میں زهر تا ہی نہیں،
ورنہ سقراط مر گیا ہوتا. نو مطلب دا دی چې هم دا هغه څیزونه دي چې د خلیل علیه السلام او د منصور رحمت الله علیه په شان عظیم انسانان هم په دې باندې پیدا کیږي چې هغوی غیرت ننګ دا خبرې راټینګې کړي او روح یې په شاد کامي. ارمان دی غیرتي چې عجیبه سودا دې وکړه او د خپلې حیا غل شوې، د خپل کوره دې غلا وکړه، خپله حیا یې وبېلله، خپل قام خپل وروڼه یې جابر ته حواله کړل، د خپل کور نه یې غلا وکړه. ارمان دی غیرتي چې عجیبه دې سودا وکړه او د خپلې حیا غل شوې، د خپل کوره دې غلا وکړه او چې شپه شوه د معراج تا د ټیزونو دعا وکړه، چې وخت د خندا راغی تا شروع په ژړا وکړه. شپه د معراج خو بلند مقام دی، دغه شان د خپل قام دپاره د خپل ورونو خویندو دپاره تکلیف تیرول، سختې تیرول، لکه غني خان چې تیری، باچا خان چې تیری، دا یو معراج دی، دا یو بلندي دی، دا یو عظمت دی چې د هغې موقع راله نو ده د ټیزونو دعا وکړه. ویرېدو چې وخت د خندا راغی تا شروع په ژړا وکړه. خندا په وخت کې خندا خو دا ده چې بنده قرباني ورکړي، دا د خوشحالۍ مقام دی چې د خپل ژوند نه د خپل صلاحیت نه څه داسې کار راوباسي چې د هغې نه قام او د قام خلکو ته، وړو ته، لویو ته، بوډاګانو ته او را روانو نسلونو ته فایدې. نو دا هغه ونه کړه چې وخت د خندا راغی تا شروع په ژړا. یا خیال د بادشاهۍ یا دې شروع کړي بنګړي واتې، لالا هوني زر مړ شي خو زاري شي تل پاتې. نو سوچونه د بادشاهۍ کوي، په سټیج چې ولاړي د حریت او د عظمت خبرې کوي او بیا بنګړي واتې شروع کړي، د جینکو لوبې بنګړي واتې، بیا د جینکو کارونه شروع کړي او لالا او دغه کنزل چې بابا کړي که نه، نو دی زر مړ شي خو زاري پاتې شي. کومه زاري چې د کوم شرمول کړي هغه شرمېدلي کارونه د ده پاتې شي او ټول عمر یې په دنیا بیا په بد نوم باندې یادوي. ډېر عجیبه یو نظم و، ډېر عجیبه یو نظم و، سیاسي شعور نه ډک او د قام په درد لړلی. الله رب العزت دې زمونږ خان عبدالغني خان له د دې سختو تېرولو کم چې د په جیلونو کې یو شاعر، یو رنګین فطرت په جیلونو کې زمونږ دپاره د دې قام دپاره تېرې کړي دي. الله پاک دې والله هغې په بدل کې جنت الفردوس ورکړي. آمین جي. والسلام.